السلام علیکم، څنګه یاست؟ ښایست جوړ یاست؟ تکړه یاست؟ په خیر یاست؟ زه احمد خبرې کوم د بایومیکس چینل ته. چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم در سره ووایئ چې موږ ته هم فایده ورسېږي، تاسو ته هم فایده ورسېږي او نورو ته هم فایده ورسېږي، مخصوصا یو پرسنو ته. صحیح ده. نو وخت مو نه ضایع کوو چې ډایرکټ پر سبجیکټ روان شو. سبجیکټ چیز دی؟ سبجیکټ د چیز سره تعلق لري او کم ټیسټ دی او چیز دی دا به زه اوس ګرد روشم. او پر بایوکیمسټري باندې ما یو ویډیو جوړ کړی د لیست اف ویډیو باندې، په اخر کې چې وګورئ پر دغه ځای باندې به راسي. صحیح ده. هغه ویډیو چې وایي بیا تا د بایوکیمسټري باندې سر خلاصېږي. نو صحیح ده. زه به اوس ځو پر سبجیکټ باندې. نو تعلق اول به زه پلا د بایوکیمسټري یو کلیپ به در وښیم. بایومین چې دی هغه ژوند ته وایي او کیمسټري چې دی هغه کیمیاوي مواد ته وایي. تر دې چې ځو پر ټیسټ باندې. ټیسټ د چیز سره تعلق لري، هغه د لیور پروفایل سره دی. لیور پروفایل ته یعنی LFT چې ورته وایي، یعنی لیور فنکشن ټیسټ چې کوم ته وایي، یعنی د انې د کم د جګر دپاره کېږي. په هغه کې کم ټیسټ مو راخیستی دی. ولې په انې کې قسم ټیسټونه کېږي، د پروټین دپاره مختلف شیان دپاره کېږي، لیکن موږ د انزایم د راخیستي. کوم انزایم مو راخیستی دی؟ د انې کوم انزایم مو راخیستی دی؟ انې ALP مو راخیستی ده. ALP. اور زه به اوس د ALP چیز دی؟ الکلین فاسفیټیز موږ دې ته وایو، کیوټ ورته وایو، یا فاسفیټیز ورته وایو، یا فاسفیټ ورته وایو. نو دا چیز کې دا یو قسم انزایم دی، چې زموږ په وینې کې دی. د زموږ سره چیش کومک کوي؟ کومک دا کوي چې یار پروټین په ماتېدو کې کومک کوي. صحیح ده. او دا ټیسټ دی دا مخصوصه یوازې د انې دپاره نه دی. صحیح ده. دا د هډوکو دپاره هم دی. صحیح ده. دا خبره به په یاد ساتئ. صحیح ده. دا وګوره معمولا د جګر د زیان دپاره، د هډوکو د اختلالاتو د تخصیص لپاره کارول کېږي. صحیح ده. دا وګوره مطلب دا خو پښتو یو دغه دی ډیفینیشنز دی. صحیح ده. او دا چې دی د پروټین ماتېدو کې هم کار کوي دا انزایم. صحیح ده. دا یو انزایم دی چې په پروټین ماتېدو کې هم کار کوي، دا LFT فل فورم خو مو در وښوی. راځئ چې د دې فایده څه شته او دا موږ ته څه راشي. دا موږ ته د انې چې کوم ډیزیز یعنی د انې نه جوړي یا د کوم چې د هډوکو نه جوړي. صحیح ده. د دې نارمل رینج ځینې داسې انزایم یا ځینې اټس یا ځینې کیمیکل داسې چې دی په جسم کې هغه خپل وخت پر وخت باندې دغه لري، رینج لري او دغه نارمل رینج لري چې یار په دغه وخت کې به دونه وي، په دغه وخت کې به دونه وي. صحیح ده. اوس دلته اډل یعنی بالغ انسان یعنی یو دغه چې دغه د 440 ونیسي، بیا در 140 پورې نارمل دی. ځینې بیا لیبارټري کې 10 ونیسي، بیا در 26 پورې نارمل دی. په دې باندې به ته دغه نه کوئ. صحیح ده. کنفیوز کېږي نه لارې لیبارټري د چلا دی. او د کوچني د چې کوم د کوچنی یا کوچنی وي نو هغه د 10 ونیسي در 300 یونټ لیټر پورې ده. صحیح ده. دا به ډېر کنفیوز کېږي نه. ولې په پریګنسي کې هم دا ډېر زیات راځي، نه چې تاسو وایئ چې دا ولې دونه زیات راځي. او ځینې ناجوړیان دپاره کې را مخته راځي که راګره د دې په سپیم به څنګه راخلو. د دې هغه په سپیم ټیوب چې دی په هیپرین به راخلو، جل کې به راخلو، پلین ټیوب کې به راخلو. صحیح ده. اوس په دې به سر خلاص کړي چې یاره د دې پورته کېدل علامات څه دي. دا ناجوړیان زه ټولې درشم. دلته بیا جلا نارمل رینج دی. صحیح ده. دا ناجوړیانې زه صرف په نومان درښیم، خالي دا بیا په بعد کې درښیم چې یاره دا چیش ته وایي، دا چیش ته وایي. صحیح ده. بس انکریز په چیش کې کېږي. انکریز بیلري ابسټرکشنز ورته وایي. بون کنډیشن کې کېږي. اوسټیو بلاستیک بون ټیومر یعنی د هډوکو ټیومر سرطان کې کېږي. اوسټیو میډیجیا په نامه باندې ناجوړي په هغه کې کېږي. دا د هډوکي ډېر پشکې نرم سي. صحیح ده. او د انې یا د تور ژړي چې هپاټایټس ورته وایي، لینکوما کینسر ته وایي کېږي. لیمفوما یو بل قسم کینسر دی. پیکټ ډیزیز په دې وخت کې چې د هډوکي څخه خورونه روانېږي، شوکېږي، نوي هډوکي راځي، هغه نو جوړ هډوکي بیا شوکېږي. نو ډېر ډیزیز دا اوس هډوکي نه درښیم. اوس بل دی چې د سرکوایډوسیس په نامه باندې دی، هایپوتایرویډیزم په نامه د پریګنسي کې پورته کېږي. صحیح ده. دا د پورته کېدو علامات په دغه ناجوړیانو کې دی انکریز کېږي. صحیح ده. پورته کېږي. اوس ډیکریز په چیز کې کېږي. په ډیکریز دی کېږي. هایپوفاسفیټیزیا ورته وایي. او ان اټوسمول یعنی ریسیسیو یو قسم ډیزیز ده. ریسیسیو دا په 12 کې جنټیک رقم معلومات دا به در کوم. صحیح ده. په هغه کې پورته کېږي. او پوسټومین پینوپل سیلز په نامه هومن یعنی ریسیوینګ
एस्ट्रोजन थेरेपी की कीजिए और ऑस्टियोपोरोसिस की कीजिए। मैन विद रिसेंट हार्ट सर्जरी की यानी मिल न्यूट्रिशंस की कीजिए। मैग्नीशियम डिफिशिएंसी की कीजिए और हाइपोथायराइडिज्म की कीजिए और सीवियर एनीमिया की कीजिए। चिल्ड्रन विद आइकोनोड्रोप्लेजिया पर कीजिए और क्रेटिनिज्म की कीजिए। चिल्ड्रन आफ्टर सीवियर एपिसोड इंट्राइटस पर कीजिए और प्री न्यूजेंस एनीमिया की कीजिए और एप्लास्टिक एनीमिया कीजिए और क्रोनिक माइलोजेनेसिस ल्यूकेमिया कीजिए। विल्सन डिजीज़ की कीजिए। کوم لغات چې ما غلط کړی هغه تاسو بیا خپله سمې کوئ. په دغه ډیزیز کې دی پورته کېږي او ښکته کېږي. سیده راځو د دې ټیسټ پروسیجر به څنګه کوو. چې چیز موږ ته ضرورت دی، اول موږ ته بایوکیمستري انالیزر ضرورت دی، هغه چې هر یې وي که سلیکټ خالي به دا ټیسټ په هغه کې لازمن وي، چې نه یې نو هغه کې بیا ته نشې کولی چې څو پرې پروګرامینګ نه یې کړی نو. اور اټو پیپټ یعنی جسټر کې در سره ګلاس به در سره ټیوب نه دی ټیوبان چې دی. اوس هر کمپنۍ د هر ریجنټ د هر د میرک د هر شي چې کمپنۍ چې د هغه سره خپل لیکټیچر دی او خپل دغه ورسره پرسکرپشن دی. نو اوس ما چې کوم یو کوی دا چې اوس موږ کوم ټیسټ کوو یعنی موږ څه چم کوو، موږ به یو بوتل راواخلو په کې به مو 1500 ایم ایل ریجنټ ور واچوئ او 10 مایکرونه به مو سیرم ور واچوئ. هغه دم به مو کینیټیک په 10 سکند کې به موږ ور دغه کې سپریډ کې د به وچري نو هغه به موږ ته ټیسټ راکړي چې هغه دم بس دا ما چې موږ به ورواچوي 10 سکند ته به ورته ګیر سره به مو چوي نو دا هاف پول دی سیده موږ هاف لکوي پول هم راتلای شي سیده اور سټانډرډ هم دغه رقم دی. اور کم یو چې ته لیکټریچر وګورې باره تاسو ښه سم سره په خلاصي چې یاره د دې ماشین دا چې شور کوي دا کم ځای کې به کم فلټر پر هغه باندې زه ویډیو در جوړوم سیده سټانډرډ. اور د هر ماشین درې سټیپ دي سیده QC به ګوره، نارمل های اور لو اور کیلیبریټ به ګوره اور رینج لیمټ به ګوره. اور په ماشین کې چې رینج لیمټ نه وي نو هغه ته یې تاسو شي نشي کولای. هغه په سټانډرډ کې دی تاسو رینج لیمټ کې لکه شوګر د وصل دی نو چې اوس د سل در کې څلور نیوي نه نیوي هغه اندازه کې چې دا سم رینج در کې زده چې لوړ راشي هغه به های نو دا په دې باندې ټوله ویډیو راځي کته کېږي پر هر شي باندې ویډیو جلا جلا راځي سیده. دا اوس سر د خلاص په ټیسټ باندې کې ور بیا درته وایم سیده دا د ډوکو لپاره کېږي هم اور انزایم نم دی او دا هغه انزایم دی چې پروتین ماتوي سیده. په دې کې دا نور ټیسټونه ما ویډیو جوړ کړي دي پر هغه پر کورته باندې ویډیو جوړ کړي دي پر اړ یو باندې دا پر ST باندې LT باندې اور په LP باندې وسط لاندې نور هم راځي یا برایسي یا براغلی سیده. نو چینل د سره سبسکرایب کی نور ته مراد چې ما ته کم شي غلطي سوي هغه خپل سموي سره